د روژه ماتي نه میلاوېدو په وجه باندې مور او لور خودکشي وکړه. یار ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زما ټولو پښتنو ته یو ښکلی پیغام دی، دا ضرور وګورئ. ملګرو داسې وه که نه، دا یوه واقعه راغلې ده او په یوه علاقه کې راغلې ده. د هغه علاقې نوم درسره زه نه شریک کوم ځکه که نه چې د هغه علاقې بدنامي کېږي. او ملګرو داسې وه که نه چې د روژه ماتي په ټیم کې و او ریسک کې و چې نو 11-22 والا چې دی نو هغه هلته لاړل. چې کله هغه هلته ورسېدلو په کور کې وکتل نو هلته چې دی نو مور او لور چې دی نو ځان پانسي کړی دی. ملګرو چا ورته اطلاع کړې وه چې کله هغه ولاړل که نه، هغه وکتل که نه نو هلته چې دی نو مالګه پرته وه او وچه روټۍ پرته وه او هغه مور او لور چې دی نو ځان پانسي کړی دی. اصل ذمه دار څوک دي ملګرو؟ اول اصل ذمه دار دی چې دی نو حکومت دی او دویم ذمه داران چې دی نو ګاونډیان دي. د ګاونډیان نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک حکم هم کړی و چې کله الله پاک د ګاونډیانو په باره کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وویلو نو هغه هم ډېر زیات وویلېدو، وایي هسې نه چې د دې ګاونډیانو زما سره په وراثت کې حصه وي. ملګرو نو نن تاسو راشئ او دې ښځې چې دی ځان پانسي کړو، د دې له اول حکومت هم ذمه وار دی، بیا دا ګاونډیان هم ذمه دار دي. نو ټولو ته هم دا خواست دی که نه چې د خپلو ګاونډیانو ضرور خیال ساتئ. یار د دې ویډیو مقصد او مطلب صرف یو دی که نه، تاسو ته به څنګه پته وي چې په دې ویډیو کې چې ما کومه خبرې وکړلې نو تاسو به په دې پوه شوي. موږ له اکثر ویډیو جوړه کړو، خلک ترې غلط مطلب اخلي او ټولو ته هم خواست دی چې که نه دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ. ټولو پښتنو ته مې چې دی نو دا ریکویسټ دی ځکه چې رمضان مبارک میاشت ده او د برکتونو مهینه ده، برکتونو میاشت ده، په دې کې ټولو ګاونډیانو خپل خیال وساتئ